بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس 12م درس درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تیر درس کې موږ د ویب سایټ د کسټمایز په اړه باندې خبرې کړې وې. هیله ده چې په هغې کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. د نن ورځ درس په ویجټس باندې دی، یعنې ویجټس څه شی دي او څنګه استعمالولی شو. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځو لومړی ویم سرور رن کوو. کله چې د ویم سرور ټول سرویسز رن شول له هغې وروسته خپل براوزر ته راځو. براوزر کې به لومړی موږ خپل ویب سایټ وګورو، لوکل هوسټ لیکو، د هغې وروسته د پروجیکټ نوم او انټر کوي نو موږ ته به خپل ویب سایټ را خلاص شي. ښه د ویجټس په اړه د درس څخه مخکې لومړی زه تاسو په د ویب سایټ په سټرکچر باندې پوه کوم. ښه نو دا زموږ ویب سایټ دی چې یو ویب سایټ ډېرې برخې لري چې باید تاسو ورباندې پوه اوسئ. دا پاس چې کومه برخه تاسو ته معلومیږي دې ته ټاپ مینیو ویل کېږي. د ټاپ مینیو څخه لاندې دغه برخه چې تاسو ته ښکاره کېږي دې ته هیډر ایریا ویل کېږي. د هیډر ایریا څخه لاندې دغه کومه برخه چې تاسو ته معلومیږي دې ته مین مینیو ویل کېږي. د مین مینیو څخه لاندې چې کوم دغه د برخه تاسو ته معلومیږي دې ته بریکینګ نیوز ایریا ویل کېږي. د بریکینګ ایریا څخه لاندې دغه برخه چې کومه تاسو ته معلومیږي دې ته سلایډر ویل کېږي. ښه نو د سلایډر څخه لاندې دوه برخې دي چې یو ته یې مین کانټینټ ایریا ویل کېږي او دا بله چې کوم څنګ کې ورسره معلومیږي دې ته سایډ بار یا سایډر ویل کېږي چې په سایډ بار کې په دې برخه کې تاسو چې کوم هر څه وینئ دې ته ویجټس ویل کېږي چې نن ورځ به په دې ویجټس په اړه باندې مونږ درس وایو. د دې برخې څخه لاندې چې کوم برخه تاسو ته معلومیږي دې ته فوټر ایریا ویل کېږي چې په فوټر ایریا کې هم مونږ ویجټس لرو. دا هم ویجټس دي چې د دې په اړه باندې هم مونږ نن ورځ درس وایو. د فوټر څخه لاندې چې کومه برخه تاسو ته معلومیږي دې ته کاپي رایټ ایریا ویل کېږي. نو دا د ویب سایټ هغه مهمې برخې وي چې تاسو باید په اړه باندې پوه اوسئ. نو اوس زه راځم ډیشبورډ ته لاګین کېږم. ښه نو په دې برخه کې به تاسو یوزر نیم ولیکئ، پاسورډ مو ولیکئ او لاګین بټن باندې به کلیک وکړئ. نو راځو د نن ورځ درس ته چې د نن ورځ درس زموږ په اپیرنس کې په ویجټس باندې دی. راځو په دې باندې کلیک کوو. نو تاسو ته به د ویجټس صفحه راخلاصه شي. د ویجټس په صفحه کې دغه کومه برخه چې تاسو ته معلومیږي تر لاندې ساحې پورې دا اویلیبل ویجټس دي چې موږ کولی شو چې له دې څخه استفاده وکړو. دا برخه چې کومه تاسو ته معلومیږي دا هغه برخه ده چې موږ دلته ویجټس استفاده کولی شو. نو ګورئ دا 15 برخې دي چې لومړی پرایمري ویجټس ایریا ده چې دا هغه د سایډ بار ایریا ده، یعنی دغه ایریا چې تاسو ته معلومیږي دا یو دې ته پرایمري ویجټ ایریا ویل کېږي. له دې وروسته دا څلور چې تاسو ته معلومیږي دا د فوټر ایریا او ویجټس برخې دي چې د لومړۍ برخه ده، د دویمه برخه ده، دا هم دریمه ده، څلورمه. په دې کې به تاسو ته معلومیږي ګورئ څلور برخو باندې دا فوټر ویشل شوی دی چې یو لومړۍ برخې دا دی، ورپسې دا او هم دا یعنی په څلورو برخو باندې دا فوټر ویشل شوی دی. په دې کې هم چې تاسو ته معلومیږي دا څلور د فوټر ایریا ویجټس برخې دي. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم تر څو هغه مخکینی ویجټ چې کوم استعمال شوی دی هغه مونږ ډیلیټ کو او د دې په ځای باندې مونږ نور ویجټ استعمال کو. ښه دا ګورئ مختلفه ویجټس دي چې مخکې پکې دي په دې کې استعمال شوي دي. دا ګوره د سرچ برخه ده، تاسو به په دې ساحه کې وینئ د سرچ ویجټ استعمال شوی دا یو، خو دا مونږ همدلته پرېږدو. او دا هم د ریسنټ کامنټ برخه ده چې دا هم زه ډیلیټوم. ارکایف برخه دی دا هم زه ډیلیټوم. کیټاګوریز دي دا هم زه ډیلیټوم. نو تاسو به ټولې هغه اضافه برخې له دې څخه ډیلیټ کړئ چې کوم تاسو نه غواړئ چې په سایډ بار کې دې راشي. تاسو یې ډېر په اسانۍ سره ډیلیټولی شئ. نو دا سیف کولو ته ضرورت نه لري چې تاسو ډیلیټوئ، نو هغلته به خپله ډیلیټېږي او که چېرته نوی پکې اضافه کوئ نو په هغه ځای کې به په خپله اضافه کېږي. اوس په دې برخه کې وګورئ 15 ویجټس به پاتې وي ځکه چې مونږ 15 پرېښودل او هغه نور چې کوم وو مونږ لرې کړل. نو په همدې طریقه باندې دا تاسو کولی شئ چې دا ویجټس له دې څخه ختم کړئ، لرې کړئ، ډیلیټ یې کړئ. نو اوس زه راځم په دې پرایمري ویجټ ایریا کې یو څو ویجټ اضافه کوم. د هغې لپاره به تاسو په دې ویجټ برخې ته راشئ چې هر یو ویجټ ستاسو په کار وي یا په خوښ مو وي، له هغې نه به استفاده کوئ. زه اوس راځم د فیسبوک نه استفاده کوم، یعنې د فیسبوک ویجټ نه استفاده کوم تر څو پورې چې هلته ماته د فیسبوک پاڼه وښیي یا زما د فیسبوک آی ډي په هغې ځای کې وښیي. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم، هغه برخه ورته انتخابوم چې په کومه برخه کې د راشي. زه ورته چې پرایمري ویجټ ایریا کې د راشي، له هغې نه وروسته په ایډ ویجټ باندې کلیک کوم. د کلیک کولو څخه وروسته تاسې همدې برخې ته راشئ. ګورئ د فیسبوک هغه ویجټ به په دې ځای کې اضافه شوی وي. په دې ویجټ کې ماته وایي چې ټایټل لومړی ورکړه او هغې نه وروسته د پیج یو آر ایل ورکړه. نو زه راځم دې ځای کې ټایټل ورکوم. صحیح دا زما ټایټل شو. اوس دې په دې ځای کې به مانه یو آر ایل غواړي. د یو آر ایل لپاره به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ. نو دا زما د فیسبوک پاڼه ده چې له دې څخه به زه په هغه ځای کې استفاده وکړم. تاسو به څه کوئ، دا لینک به له دې ځای نه کاپي کړئ
لینک د کاپي کولو څخه وروسته تاسې به راشئ همدلته په دې پیج URL کې به دا پیسټ کړئ. له هغې وروسته به دا سیف کړئ او په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس تاسې راشئ خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ، وګورئ تاسې د هغه نوې پاڼه چې کوم موږ په دې کې اضافه کړه هغه به راغلی وي، او که نه اوس وګورئ هغه ټایټل هم دلته راغی او هم ورسره هغه پاڼه چې کومه دې کې وه هغه دلته امبیډ شو. په همدې طریقه تاسې کولی شئ چې د فوټر ایریا کې کوم ویجز استعمال شوي دي هغې کې تغییرات راوړئ یا تبدیل کړئ په مکمل ډول باندې. نو زه راځم همدغه څلورو برخو ته کوم ویجز پکې استعمال شوي دي همدا صحیح دي، خو زه پکې لږ تغییرات راوړم. د هغې لپاره به تاسې دا فرسټ فوټر ویجټ باندې کلیک وکړئ، له هغې وروسته به په دې ویجټ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې وګورئ 15 پوسټر دي، زه راځم دا 3 کوم، زه ورته وایم چې 3 پوسټر دې ماته په دې ځای کې ښکاره شي او دلته دا ټایټل هم ورته چینج کوم، ورته یو بل ټایټل ورکوم. ما ورته ټایټل چینج کړ، مشهورې لیکنې، هغې نه وروسته سیف کوم. اوس تاسې راشئ ریفریش یې کړئ، نو په دې ځای کې به چینجز راغلی وي. ګورئ مشهورې لیکنې او هغه پوسټونه چې کوم وه 3 شو. نو په همدې طریقه تاسې په دې نورو کې هم چینجز راوستلی شئ. په دې باندې کلیک وکړئ، په هغې نه وروسته به په دې ویجټ باندې کلیک وکړئ، تاسې دا 15 نه 3 کوئ. همدارنګه دا ټایټل یې هم تاسې چینج کولی شئ. نو دا د مای ټایټل هم چینج کړئ، له هغې وروسته به تاسو په سیف بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به ډن کړئ. اوس راشئ خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ، وګورئ هغه چینجز به په دې کې راغلی وي. یعنې ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې په دغه ویجز کې چینجز راوړئ. نو په همدې طریقه تاسې د نورو ویجز کې هم چینجز راوستلی شئ، یا پکې نور چې کوم ویجز تاسې غواړئ چې استعمال کړئ تاسې پکې هغه استفاده کولی شئ. نو زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځای پورې وه. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله زه به تاسو ته ځواب درکړم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.